السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څه مهمو خبرونو ته کتنه لرو. د افغانستان برېښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ د نږدې 10,000 میګاواټو برېښنا تولید تړونونه او هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د پانګونې جذب او برېښنا سکتور ملاتړ پراخ ګډون کنفرانس کې له ملي او نړیوالو پانګوالو سره د شاوخوا 10,000 میګاواټو په ظرفیت د لمریزي ګازي او له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید سب سټیشنونو جوړولو، شبکو پراختیا، د برېښنايي تجهیزاتو تولید او بانکي مالي ملاتړ همکاریو تړونونه او هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د 10,000 میګاواټو برېښنا تولید پروژې په تړاو خبرې اترې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر او ورسره مل پلاوي متحده عربي اماراتو ته د خپل رسمي سفر په دوام د عزیزي ګروپ له رئیس ښاغلي میرویس عزیزي سره ولیدل او د 10,000 میګاواټو برېښنا تولید سترې پروژې د پلي کېدو او اړونده سهولتونو په تړاو خبرې او د نظرونو تبادله وکړه. د 15,000 میګاواټو برېښنا تولید پروژې عملي چارو پیل په هدف د GSU شرکت رهبري سره لیدل کاته د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر او ورسره مل پلاوي متحده عربي اماراتو ته د خپل رسمي سفر په دوام د GSU شرکت له عمومي رئیس سره وکتل. د ناسا کې د 15,000 میګاواټو برېښنا تولید پروژې عملي چارو پیل په اړه بحث وشو. GSU شرکت له غضنفر ګروپ سره مل اونۍ وړاندې د پانګونې جذب او برېښنا سکتور ملاتړ کنفرانس کې د 15,000 میګاواټو برېښنا تولید هوکړه لاسلیک کړه. 10 کاري بسونو کې د وړ کسانو ګمارنې په هدف له نږدې 160 ګډونوالو څخه لیکنۍ ازموینه واخیستل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت اړوند بېلابېلو خالي بسونو کې د مسلکي او تخنیکي کادرونو ګمارنې په مخه د ځل د بېلابېلو ولایتونو برېښنا اړوند 10 خالي بسونو لپاره له نږدې 160 ګډونوالو څخه لیکنۍ ازموینه واخیستل شوه. له پلان سره سم به د مرکې پړاو وروسته بریالي او وړ کسان اړوند بسونو کې په دندو وګمارل شي.